په نړۍ کې داسې څو انسانان چې د خپلې جنسي آلې څخه ډېر تنګ دي او ډېر غټې جنسي آلې لري. په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګولي نشان ووهئ. مننه. لکه څنګه چې تاسو ته زه هر وخت هر ډول ویډیو جوړوم نو ستاسو په هغه فرمایش باندې جوړوم. ځکه داسې اکثره ویډیو راځي چې موږ په خپل فرمایش او په خپل زړه باندې جوړو نو د اکثره خلکو ډېرې خوښیږي او د اکثره بیا نه خوښیږي. ځینې داسې انسانان او داسې ملګري او انډیوالان دي چې په یو خبره چې ډېره وړه خبره وي په ډېر بد رد وایي. ځکه دې بدو ردو ته هېڅ ضرورت نشته. که چېرته ته غواړې چې د دې ویډیو څخه سم مطلب واخلې نو ویې ګوره، او که غواړې چې د دې ویډیو څخه تاسو مطلب وانخلئ نو سکیپ یې کړئ او بل چېرته لاړ شئ او څه ښایسته معلومات ځان ته زده کړئ او ښه معلومات وګورئ. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې هېڅ وخت یې کنځلې نه کوي. نو راځم د ویډیو اصلي مطلب ته. په نړۍ کې څو داسې انسانان چې د خپلې جنسي آلې څخه ډېر تنګ وي، یعنې داسې خلک چې په خپله جنسي آله باندې تنګ شوي وي او ډېره غټه جنسي آله لري. مایک بینډ د امریکا یو اوسېدونکی دی. دغه سړی په نړیوال ریکارډ کې او په نړیوال کتاب کې خپل نوم ثبت کړی چې په نړۍ کې تر ټولو لوړه او غټه اندازه ذکر یا هم جنسي آله له دې سړي سره ده. د ده جنسي آله تر 1.5 فوټه پورې دی چې یعنې 1.5 فوټ ډېر زیات غټ دی. که تاسو ته زه دغه چېرته دغه تصویر نشم ښودلی ځکه چې په دې کې تاسو تصویر نشئ کتلی. که چېرته موږ تاسو دا تصویر په دې ویډیو کې وښیو نو کېدای شي موږ باندې بینډ ولګېږي. نو د دې لپاره موږ تاسو ته تصویر نشو ښودلی او دا په نړیوال ریکارډ کې تر ټولو خطرناک ریکارډ دی چې د خپلې جنسي آلې اوږدوالی 1.5 فوټ دی. دغه وګړی اوس مهال د امریکا په سفارت کې هم کار کوي او د سفارت لخوا نه هم تنخواه او د نړیوال موزیم لخوا نه هم تنخواه ورکوي. دوهم ډیني جانسن د افریقا اوسېدونکی دی چې تر ټولو غټه خوله لري. یعنې د خپلې خولې اندازه دومره غټه ده چې دی په یو وخت کولی شي بسته یو لوټه یعنې د پیپسي یوه لوټه په خپله خوله کې دننه کړي. د دې په اندازه تاسو کتلی شئ چې تصویر تاسو ته اوس مخامخ دی چې ډېرو خلکو اکثره کېدای شي دغه ریکارډ هم کتلی وي چې یعنې د خپلې خولې اندازه یې تر 8 انچه پورې ده چې ډېره غټه ده، بلکې د یوې پښې د پایڅې په اندازه یې دومره غټه خوله ده. دغه په نړیوال ریکارډ کې هم ثبت شوی دی چې دا هم یو عجیب و غریب د انسانانو څخه شمیرل کېږي. دریم پیټر جوزف هم د یونان اوسېدونکی دی. دغه سړی په یونان کې پیدا شوی دی او د خپل بدن جوړښت یې داسې دی چې د یو نغري کاغذ په شان دی. په تصویر کې تاسو هر څه کتلی شئ چې دا انسان تر ټولو عجیب دی ځکه د ده د بدن غوښه دومره نرمه او دومره مینه ده چې د بدن هر ځای کش کې لکه د یو کشک په شانتې کش خوري. د دغه تاسو به ډېرې ویډیوګانې هم په ریکارډ کې کتلې وي او دغه تصویران دي چې تاسو ته اوس ما دلته ښودلي دي. د خپل بدن غوښه دی دومره کش کولی شي چې د بل بدن څخه یې تاو کړي، یعنې د خپلې لاندې د زنې هغه کومه غوښه چې د زنې پورې وي تاو کړي یا کش کړي او تر سترګو پورې رسولی شي. یعنې دومره نرمه غوښه د ده بدن لري چې د لاندې ستوني هم راکش کولی، د ستوني غوښه هم راکش کولی شي او خولې ته یې رسولی شي چې په یو تصویر کې تاسو ته ښکاره او واضح ښکاري. دا هم د نړیوال ریکارډونو څخه یو ښکلی ریکارډ دی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.